عالمان وایي چې زموږ ژوند، زموږ رفتار، زموږ کردار یا هم زموږ 15 راتلونکي کلونه زموږ 15 هغه شاوخوا ملګري تشکیلوي چې زموږ په خوا کې ډېر نږدې او ډېر موږ سره پاتې کیږي. نو کوښښ وکړئ شاوخوا نږدې ملګري مو داسې خلک وټاکئ چې تاسو د پرمختګ باعث وګرځي. داسې خلک وټاکئ چې تاسو ته تل انګیزه درکړي. داسې خلک وټاکئ چې تاسو همیشه دې ته وهڅوي تر څو تاسو لوړ ځای ته ورسئ، لوړو مقامو ته ورسیږئ، تر څو تاسو وهڅئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ او بریالیتوب ترلاسه کړئ. ځکه د موږ دغه 15 هغه ملګري چې موږ سره ډېر پاتې کیږو دا زموږ په 15 راتلونکو کلونو کې ډېر عمده رول لري. نو کوښښ وکړئ چې د خپل ژوند نږدې ملګري مو هغه اشخاص وټاکئ چې د تاسو بریالیتوب هغوی ته ارزښت لري او ستاسو بریالیتوب باندې خوشحاله کیږي. هست او بریمن اوسئ. الله په امان.